د پوهاوي درنو لیدونکو ستړي مه شئ. پیسې هر هغه څه چې په عام ډول د توکو او خدماتو په وړاندې د مبادلې او تبادلې وړ او جوګه وي او هم د پور یعنې قرض د اداینې وړ وي پیسې بلل کیږي. پیسې کیدای شي صدف، قیمتي ډبره، کاغذ او طلا وي. د پیسو دندې: اول، د ارزښت زیرمه. دوهم، د ارزښت معیار. دریم، راکړې ورکړې وسیله. د پیسو چاپ او نشر: پیسې د اړتیا له مخې هغه وخت چاپیږي چې په بازارونو کې پیسې ډېرې زړې شي او یا په هیواد کې اقتصادي وده او رشد رامنځته شي. د پیسو د کاغذ کیفیت نسبت نور عادي کاغذونو ته ډېر لوړ دی او د پیسو د چاپ لپاره تخنیکي مسایل ډېر مهم دي او د پیسو چاپ ځانګړی کود لري چې مرکزي بانک او هغه کمپنۍ ترمنځ وي چې دا پیسې چاپوي، ځکه چې تقلب او جعلي پیسې څوک چاپ نه کړي. د پیسو نشر، انتشار او چاپ د مرکزي بانک لخوا صورت نیسي. اوس مهال د افغانستان پیسې د یوه انګریزي د پیسو چاپ کوونکي کمپنۍ لخوا چې د ډینرو په نوم یادېږي چاپیږي او دا کمپنۍ نړیوال اعتبار لري. د پیسو ملاتړ: د تولید او اقتصادي ودې او رشد په هیواد کې او پولي تضمین یې په نړیوال صندوق کې د هیواد ارزي ذخیرې دي چې تقریبا ارزښت یې 6 میلیارده ډالرو څخه زیات دی. زر او طلا یې تر 1 میلیارده ډالرو څخه زیات دي او افغانستان هم د نړیوال صندوق غړی دی او افغاني پیسې هم د دې سازمان د غړیو هیوادونو د څارونکو په وړاندې چاپیږي او د پیسو د چاپ بهیر مرکزي بانک او دا سازمان څیړي چې زیاتې پیسې چاپ نشي او تورم رامنځته نشي. د پیسو چاپ دومره زیات مصارف نه لري، صرف لکه کوم عکس چې چاپوي. د مثال په ډول 10,000 زري زرګوني بانکنوټونه په 1000 افغانۍ چاپیږي او زړې پیسې د مرکزي بانک لخوا د خلکو څخه راټولیږي او د هغو پیسو په بدل کې نوې پیسې ورکوي او دا نوې پیسې چې د زړو پیسو سره تبادله کوي په مرکزي بانک کې د مندرس غرفې لخوا کیږي او زړې پیسې د مرکزي بانک لخوا سوځول کیږي.